وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ملګری دا پوښتنه کړې ده صلات تسبیح کې چې له رکوع راپورته سي بیا تسبیحات وایي دا قومه کې آیا الله به زړی که به نیسي؟ نو دې مسلې وضاحت یې غوښتی. دې مسلې جواب داسې ده چې دې مسله کې چې دا صلات تسبیح کې قومه کې به ارسال کې که به وضع کې یا لاسونه به نیسي په نامه لاندې که به زړی، نو دې باره کې صریح قول متقدمین فقها کرام رحمهم الله تعالی هغه منقول نه ده، بلکې علامه شامی رحمت الله علیه او علامه طحطاوی رحمت الله علیه او علامه رحمتی رحمت الله علیه او علامه سائحانی رحمت الله علیه دا څلور سره در مختار شارحین تیر شوي دي، محشیان تیر شوي دي. نو دغه حضراتو رایه دا ده چې له قواعد له اصولو دا معلومیږي چې باید وضع وکړي، یعنی لاسونه وتړي تر نامه لاندې، لکه په قیامه کې څنګه کم طرز باندې وي دلته په قومه کې باید لاسونه وتړي، لاسونه ونیسي، ارسال نه وي. د دغه حضراتو دا رایه ده. علامه شامی رحمت الله علیه اول جلد 360 صفحه کې دې وضاحت کړی ده، او علامه طحطاوی رحمت الله علیه اول جلد 213 صفحه کې طحطاوی علی درس ورته وایي علی در مختار هلته دغه وضاحت کوي. او مولانا عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه هم دغه فرمایي په هغه کې د کوم مشهور کتاب راځي السعایه شرویکایه شر راځي، نو هغه کې د دویم جلد کې دویمه حصہ کې 150 صفحه کې فرمایي، هغه عبارت داس راځي وقال طحطاوی في حواشي در مختار ظاهر يعم كل قيام وعليه فيض في قيام صلاة الصحابه الذي بين ركوع وسجود انتهى. مولانا عبدالحی لکنوی رحمه الله هم دغه خیال ده لکه طحطاوی فرمایي دغه عبارت نقل کړی ده. او دارنګه فتاوی واحدی علامه عبدالواحد سندی رحمت الله څخه فتاوی واحدی راځي فارسی فتاوا او عموما فارسی مسائل یو بیا عربي مسله می سوال چا عربي کړی نو بیا عربي جوابي، چا پښتنه فارسی کړی بیا فارسی جواب، عموما فارسی یو مسله عربي پکې راځي. هغه کې د حضرت فرمای هل يرسل في قومه صلاه تسبيح ام يزو، نو د حضرت فرمای الظاهر انه يزو لطول القيام، بیا نور وضاحتم کړی د یو سل ناویا صفه باندې. نو دې حضراتو دا سره ده چې ګویا چې وضع وکړي لاسونه کښېږدي دا افضله بهتره دي، ګویا مسنون طریقه دا ده. او دارنګه کوم معاصر فتاوا دي اکابرو فتاواوي دي هغه کې هم امداد الاحکام کې اول جلد 400 صفحه کې دغه سید امام طاوی رحمت الله علیه چې مراکل فلاح طاوی دغه عبارت نقل کړی ده، بیا فرمایي इन इबारत से मालूम हुआ कि सलात तस्बीह में कौमा के वक्त हाथ बांध कर तस्बीह पढ़ी जाए 400 صفحه की. او دارنګه مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه حسن فتاوا کې هم وضاحت کوي، عنوان دي د صلات تسبیح قومه में हाथ बांधना مسنون है. او دارنګه مفتی ګل حسن صاحب کوم فتاوا راځي کتاب الفتاوا دویم جلد 103 صفحه هغه کې باب صلات تسبیح के قوमा में हाथ बांधना مسنون है د حضرت هم داس فرمایي. او لیکن فتاوا حقانی والا هغه حضرت داس فرمایي، هغه حضرت ذکر کوي سي یا ارسال فکار ده بعد ارسال وسی خو حواله کوم نقل کړي دی هغه د سي واضح عبارت نه دي، بهرحال دی دا رایه ده. لیکن فتاوا دارالعلوم دیوبند سي کوم مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمت الله علیه ده هغه فرمایي سی لده سوال سوی د صلات تسبیح قومه में हाथ बांधने रखे या खुले रखे، نو د حضرت فرمایي खुले रखना ही معمول به है، خلاص پرشول دا معمول به ده د علما او د خلکو. نو وسم قسم افضل خدغه ده چې په لاس کې شول سي لکه دغه فقها او متأخرین فقها کرام چې دغه کوم نومان مو ذکر کو د حضرات وضاحت کړی ده او اصول تقاضام دغه ده
خو دلته مسله دا یې بیا عموما خلک خطا کیږي ته دا خیال یې چې ګویا زه په ولاړ یم نو قیامه ده نو دی رکوع ته دوباره بیا ولاړ شي دا خطا عموما راځي ځکه صلات تسبیح خو هر وخت نه وي نو عموما خلک یې هر وخت نه کوي خاص کر رمضان شریف کې یا شیش فیس راځي شعبان کې نصب برات 15 شپه یا نور څه شیش فی هلته عموما خلک نو عام طور خلک خطا کیږي په دې کې نو دغه مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمت الله علیه دارالدیوبند کې داس فرمایي چې عام معمول به دا ده یعنی د خواص او د عوامو معمول بیا دا د هغه پرېږدي خلاص پرېږدي نو افضل خو هغه سي دي خو دا خطرې سي بیا هلته سړی پکې خطا سي نو کسړی خطا کیږي نو بیا د خلاص پرېږدي نو عموما خلاص پرېښول سي کې بیا سړی خطا کیږي نه نو کې خلاص پرېږدي هم نو گنجائش شته کم کرایت و غیره پکې نسته ولی فقها دا قاعده هم ذکر کوي چې یو مستحب کاری خو لیکن چې هغه بیا د سی سالته د المانزه فساد خطرې یا د المانزه د نقصان خطرې نو کفات سي هغه گنجائش شته نو دلته عموما بیا سړی چپیږي نو کې اخلاص پرېږدي عام معمول هم دغه څه د خواص د عوامو نو گنجائش شته کم کرایت په دې کې نسته وبالله توفیق